زم ښځې چې د خاوند نه هېرېږي دا په دوه قسمه ښځې هېرېږي. یوه ښځه د خاوند د زور نه هېرېږي او د خاوند د ګزار نه هېرېږي. دا سره یادوم چې زما ښځه زما نه هېرېږي، داسې خبره شوه. ستا د ګزار نه هغه هېرېږي، ستا د زور نه هېرېږي. او یوه ښځه د خاوند نه هېرېږي په دې نه چې ما وایي، په دې نه چې ګزار یې زورور دی، په دې وایي زما دا خاوند ډېر اوچت او دروند انسان دی، دا ډېر قدرمن انسان دی. ځکه دی چې کله کور ته راننوځي نو زه د ده په مخکې خبرې نشم کولی، زه د ده د خبرې خلاف ورزي نشم کولی. دې سړي دومره ښایسته اخلاق استعمال کړي دي چې هغه ښځې ته پخپله دا پته لګېدلې ده چې دا اوچت انسان دی، د ده خلاف ورزي کول نه دي پکار. یعنې په زور باندې راټینګول دا خو اسان کار دی، خو ګران کار دا دی چې ته په اوچتو اخلاقو باندې متاثره کړې دا ښځه. نو په کور کې دننه ښایسته اخلاق. دغه زنانو چې کوم عایشه رضی الله عنها د هغوی تذکره کړې ده، په هغو کې د بعضو تذکره به وکړو چې د هغوی په خاوندانو کې څه مرض و. هغه یوې پکې دا وایي چې زما خاوند کې تکبر دی. حاصل دا دی خبرو چې زما په خاوند کې تکبر دی. نو د خپلو بچو سره، د خپلو ښځو سره د تکبر د اخلاق او رویه ساتل دا د مسلمان شان نه دی. دا شان هغه یوې زنانه پکې دا وایي چې زما خاوند کله د شپې په تولۍ کې څملي نه کمبل د ځان نه راتاو کړي. دې دوه معنی دي. یو مطلب یې دا دی چې یعنې زما تپوس نه کوي. نو خاوند هغه خاوند دی چې دی وخت په وخت د ښځې تپوس کوي، ته بیماره خو نه یې، ته ستړي شوي خو نه یې، ستا څه ته ضرورت خو نشته. دا ښایسته اخلاق دي، په کور کې دننه استعمالول پکار دي. یو مطلب یې دا دی چې کمبل په ځان باندې راواچوي، یو خو تپوس نه کوي، یو کمبل په ځان باندې راواچوي، د بل چا غم ورسره نه وي. ځکه هغې که ورسره دا الفاظ دي وي چې نوڼۍ یې راوالي نو ټول پلیټ صفا کړي، او چې اوبو ګیلاس ور ورکړي نو هغه ټول ګیلاس صفا کړي او هغه ټولې اوبه ترې وڅکي. دا تپوس د سره کوي نو کور کې د ښځې نه، د دې بچو نه چې ستاسو هم څه پکار دی او که نه.